الكلمات التي يستجاب بها الدعاء، اغا كلمات الفاظ وتوي، اغا الفاظ اغا كلمات چی دا غی پا الوستلو سر پا ویلو سر دعا قبلی. وی اولنی خبر دا اسم اعظم دا اللہ اسم اعظم پا وسیلہ کولو باندی دعا قبلی. اسم اعظم لوی نوم دا اللہ، تا چی کل دا دعاگانو پا منس کی دا اللہ دا اسم اعظم استعمال کی نو اللہ ستا دعا قبلی. صرف دو دلائل پر اوڑی دی، دو دلیلوں دی دا بیان کو بیا بدا خبر ذکر کو جرہ اسم اعظم کم یود. اولنی دلیل راوڑی دی عن بریدت رضی اللہ عنہ، برید رضی اللہ عنہ روایت تی چی دا امام ترمیزی امام ابن ماجہ راوڑی دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دیو سڑی دعای واوری دا غداوی دی دعا تا گورا. او ذکر ما تاستویلی چی دا کتاب چی تاست سرنی نو دا دعاگانی تاستنی دی. اس با دی که بسونو دعاگانی با دی کتاب کرا جمع شوی دی، استا دماغ دومر تیز غنی جی بسونو دعاگانی تا دی بغیر دا کتاب چی تا سر کتاب. دا اس قیمتی الفاظ خوی کی بد قسمت و یاغ سڑی چی دا الفاظ آغا یاد نکی. دی سڑی دا دعاو وقتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واوری دا اللہم انی اسألک، اے اللہ زستان دعا غوارما بأنک انت اللہ، ذکر چی تا اللہ لا الہ الا انت، ستانا علاوہ بلد بندگی حقدار نشتی، الاحد الصمد تیک یوازی تبی نیازے، الصمد بی نیازے بی حاجت ہے، چاہتا حاجت نہ لری، خلق تاتا حاجت لری. الذي لم يلد ولم يولد، اغا اللہ چی نتی سوک پیدا دی او ندا اللہ او ندا اللہ دا چانا پیدا دی. ولم يكن له كفوا احد، او دا دی اللہ پشان ہی سوک نشتی. دا دعا روحتا مختصر دعا دا خود دیر اوچت دا زکتا سوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارکی سوری اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دیوی بیا مخی بے اخبر سے سوال کڑے سے بے گختری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لقد سأل اللہ باسمه الاعظم، دی انسان پا اسم اعظم سر دا اللہ نا دعاو گوختا، دا اللہ اسم اعظم یاد کو، دا پیغمبر ہوئی الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اللہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ اگا اسم اعظم دی سڑی یاد کو چی پاغی سر سوک هم سغواری نورتا ملاویگی او چی کلا پاغی سر غختن اکڑیشی نو اگا قبلیگی. اسم اعظم دا خاصیت تے چی اسم اعظم دی دا اللہ یاد کو بیچی دا اللہ نے سغواری تالے در کئی او چی کم دعا غواری اگا قبلیگی. دی سڑی وی دا اللہ اسم اعظم یاد کرے او دا آغا نم دے چی دیو سغواری اللہ بیولا ورکی. دویم دلیل روڑے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے دا امام ابن ماجہ روڑے سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو سڑی دعا وورید، دعای غخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وورید اغداوی اللہم انی اسألک، یا اللہ زستانا سوال کوما استانا دعا غوارما بأن لک الحمد، ذکر چستا دا پار استائن دا حمد استائنی تاوی طول استائنی طول دا کمال صفتونا دا خاص دا اللہ دا پارا دی. ہرچی دا مخلوق دا پار استائن دا نو آگا دیسی نیشی که دا چی تا دا ہوئی چی پلانے دا طول اچتو صفاتو خاون دے، دا نیشی که دا ہر انسان کی سن سکمے اغشتی
چې کمی پکې نشته نو هغه یو ذات دی الله سبحانه وتعالی هغه کې کمی نشته هغه کې نقصان نشته هر مخلوق کائنا من کان چې هر څوک دی او چې ستا په ذهن کې راځي غټ نه غټ مخلوق که ستا ذهن کې راځي په دې کې کمی شته سوای د الله نه نو ځکه ټول د کمال صفتونه دا خاص الله لره دي ویا الله زه تا نه سوال کوم ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده لا اله الا انت نشتی بې ستا نه د بندګۍ لایق یوازې ته حقدار د بندګۍ اله معبود ته وایي خو داسې نشي ویلی دا ترجمه به غلطه وي چې نشتی معبود مګر ته معبودان خو شتي مشرکان خو معبودان ټاکلي دي که نو داسې به وایي نشتی معبود په حق باندې مګر ته معبودان شتي خو په حق چې کوم دی او کوم چې د عبادت حقدار دی هغه الله سبحانه وتعالی وحدک لا شریک لک ته یو ذاتي نشتی تا سره شریک هیڅوک تا سره شریک نشتی لا شریک لک هیڅوک سره شریک نشتی د پیغمبر نه والا چې پیغمبران اوچت خلک دي ورسره ملائکه والا اولیاء الله علما نیکان مجاهدین رښتیني چې څومره خلک دی په ذهن کې راځي د مخلوق د یوې ذرې پورې په آخره کې په دې هر څه کې د الله سره هیڅوک شریک نشته هیڅوک د الله سره شریک نشته نه ولی نه نبی نه ګټه نه ونه نه بزرگان او نه پیریان او نه ملائک هیڅوک د الله سره د هغه په بچایي کې شریک نشته لا شریک لک او ځکه ګوره مخکې څه ووي لا اله الا انت وحدک ته یې کې یوازې لا شریک لک دی به تاکید وکړو ته په خپله بادشاهي کې یا الله یوازې د عبادت حقدار یا الله ته یوازې لا شریک لک په دې کې تا سره څوک برخدار نشته المنان ته منان یې منان یعنی احسان کوونکی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو یې بدیع بدیع هغه چا ته ویلی کېږي چې یو شی پیدا کړي ناشنا چې مخکې چا نه پیدا کړی نو الله ته بدیع السماوات والارض ولې ویلی کېږي ځکه چې د ځمکې او اسمانونه د الله نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویلی کېږي ځکه چې دا ناشنا کار دی په دین کې څه اصل او بنیاد مخکې نشته نو الله بدیع السماوات والارض دی ولې بدیع دی ځکه چې د ځمکې او اسمانونه اول پرې هغه پیدا کړي د هغه نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او نه یې څوک پیدا کولی شي ذو الجلال والاکرام اوچت شان او عزت والی دې سړي د الله حمد وي ثنا وي د الله صفات بیان بیا به مخکې څه دعا غوښتلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لقد سأل الله باسمه الاعظم دې سړي د الله نه سوال وکړو غوښتنه وکړه د الله په لوی نوم یادولو سره الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب هغه نوم چې کله په هغې سره د هغه الله نه سوال وکړی شي نو هغه یې ورکوي او کله چې دعا وغوښتلی شي نو قبلی یې دا دو دلایل په دې راوړي دي چې اسم اعظم په دعاګانو کې ډېر غواړه یادوئ اسم اعظم پکې یادوه الله به دله دعا قبلی ولته اهم سوال زړه ته راځي چې الله اسم اعظم کم یو دی زه به مختصر خبر وکړم او که څوک ډېر تفصیل غواړي نو ما د الله نومونه چې کله بیانول نو د هغې په اوله کې په اولني دوه درې درسونو کې څه دا خبره شوې ده ښه په تفصیل سره دا خبره واضح شوې ده ښه په دلایلو سره چې د الله اسم اعظم کم یو دی په دې کې د علماو لوی اختلاف راغلی دی چې د اسم اعظم د الله لوی نوم کم یو دی چې هغه څوک یاد کړي نو الله ول هر څه ورکوي اختلاف د دې د لاسه راغلی دی ځکه چې هلته کوم روایت چې دې باره کې راغلي دي په هغې کې د الله ډېر نومونه ذکر شوي دي نو څوک وایي هغه به دا نومي څوک وایي هغه به دای څوک وایي هغه به دای بلکې بعضو علماو خو دا ویلي دي وی
اسم اعظم د الله یو خاص نوم نه دی، د الله ټول نومونه چې دی هغه لوی نومونه دي. نو معنی دا شوه چې په دعا کې د الله نومونه ډېر یادوه، الله دله دعاګانې قبلوي. د بعضو علماو دا قول دی، و اسم اعظم یو خاص نوم نه دی، هر نوم چې ته د الله یادې نو هغه اعظم دی، هغه لوی نوم دی. د الله لوی دی نو نومونه یې لوی دي. او اکثر علما وایي نه، د الله ټول نومونه اوچت دي، دا صحیح خبر ده، خو یو نوم له الله بیا اوچت مقام ورکړی، هغه کم یو دی، بیا په هغې کې اقوال دي د علماو ډېر. څوک وایي هغه دی المنان. المنان ځکه چې د دویم روایت چې موږ ذکر کړو د امام ابن ماجه چې راوړی، په دې کې هغه المنان نوم دی، وایي دا المنان به وي. او څوک وایي الرحمن، او څوک وایي الحي القیوم، او څوک نور ذکر کوي. او بعض علما دې له ترجیح ورکوي، دا تحقیق دی او زړه پې مطمئن کېږي الحمدلله چې د الله اسم اعظم لوی نوم چې هغه ته یاد کړي او الله ستا دعا قبلوي، هغه نوم دی الله. اسم الجلاله چې ورته ویلی کېږي. ولې دا اسم اعظم دی؟ نو د هغې یو دلیل دا دی چې د الله دا څومره نومونه چې ته ثابتې او دې نوم دا نوم به پکې یادی که، یعنې ته وایې الله کریم دی، الله رحیم دی. نو اصل نوم چې د الله په ذات باندې دی هغه کوم نوم دی؟ هغه الله دی. دویمه ده چې دا څومره روایت راغلي دي دې باب کې، هغې کې چې ته سوچ وکړې نو هر یو کې دا الله نوم راغلی. لکه اوس دا اولنی روایت دی که الله نوم شته؟ کتاب چا سره دی؟ بأنك أنت الله، بأنك أنت الله دې کې راغلی الله نوم. او دا راته فایده ذکر کو په څومره روایتو کې چې د اسم اعظم تذکر راغلی، په هغه ټولو روایتو کې سندن دا مضبوط روایت دی. د دویم کې الله نوم کوم ځای کې دی؟ بارک الله فیک. اللهم، اللهم معنی یعنی یا الله، اے الله. نو دلته مشتي اوس د الله نوم په دوانو روایتو کې موجود دی، هلته الاحد الصمد دی، دلته نشتی. دلته المنان بدیع السماوات والارض، هلته نشتی. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ویلي او دلته ویلي وي دې سړي د الله لوی نوم یاد کو که نه. نو دا لوی نوم دلته اولته بدلیږي خو نه بیا که نه، که نه بدل شو، بدل خو نه شو، خو دا لوی نوم چې یاد کړی خو معنی دی چې هغه د دواړو ځایونو کې شتي. او په دې اولني روایت کې مشتي الله بأنک انت الله، اولته مشتي اللهم، او دې دویم کې اللهم، دلته دې سې راغلی دی. والله اعلم. ما تاسو ته وایي چې دا مسله کې د علماو اقوال دي. څوک پکې دا وایي د الله اسم اعظم چې دی الاحد الصمد، دا د الله اسم اعظم دی، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې په دعا کې وي نو ستا دعا قبلي. دا خو یو خبره شوه چې دلایل په دې مضبوط دي چې د الله اسم اعظم هغه کوم یو دی؟ الله. ښه، او که چېرته ته دا ټول یاد کې ووایې دعاګانو منځ کې نو څه تاوان تاته رسي، څه نقصان تاته رسي چې ته د الله نوم یاد کې المنان، الاحد، الصمد، بدیع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، او بیا دعاګانې غواړې نو څومره ښایسته